د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ د وخت مو په خیر په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن شنبه د وګیا د سنبلې د میاشتې 21 د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 21 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تاسو سره احمد سایر وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. په بدخشان کې د سرو زرو د کان د یوې برخې د نړېدو له امله 3 تنه مړه شوي. افغان کرکټ ملي لوبډلې سیبلي افریقا ته د 3 ورځنیو لوبو په دویمه لوبه کې هم ماتې ورکړه او اوکراین د ناټو غړیتوب ته تر بل هر وخت نږدې شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. په بدخشان کې د یوې سرو زرو د کان د یوې برخې د نړېدو له امله 3 تنه مړه شوي. د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د سرو زرو یو کان د یوې برخې د نړېدو په پایله کې 3 کارګر وژل شوي دي. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر باختر اژانس ته ویلي چې دغه کارګر د خامبهار او 2 درګي کیلو کې د خاورو په یو غونډۍ کې چې ویل کېږي د سرو زرو یو کان پروت دی د سرو زرو د ترلاسه کولو لپاره د شګو مینځلو بوختو چې یو برخه یې نړېدلې ده او 3 کارګر پکې وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په یاد ولایت کې مخکې له دې هم ورته پیښو کې د سرو زرو کانونو کې بوخت یو شمېر کارګرانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. افغان کرکټ ملي لوبډلې سیبلي افریقا ته د 3 ورځنیو لوبو دویمه لوبه کې هم ماتې ورکړه. افغان لوبډلې 312 منډو ټاکل شوي هدف څخه دفاع وکړه او سیالي لوبډلې ټول لوبغاړي د لوبې په 15 اور کې آوټ او د 100 منډو په توپیر لوبه وګټله. په نن لوبه کې رحمان الله ګرباز 115 متوازی 15 یا په توپ اچونه کې بیا راشد خان 15 او ننګیال خروټي 3 وکټ ترلاسه کړي. د دې لوبلړۍ وروستۍ لوبه بعد همدې سپټمبر میاشتې په 22 نیټه ترسره کیږي. او اوکراین د ناټو غړیتوب ته تر بل هر وخت نږدې شوی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولبرګ ویلي چې اوکراین اوس تر بل هر وخت د دې پوځي ائتلاف غړیتوب ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې اوکراین او ناټو اړیکې بېساري ډول پراخې شوي او اوس مهال د دغه هېواد په بېلابېلو برخو کې د ناټو ملاتړ ترلاسه کوي. سټولبرګ دغه څرګندونې د اوکراین د جګړې په تړاو د نړیوالو د ملاتړ په اړه کړي او ویل دي چې د ناټو به د اوکراین د خپلواکۍ او خاورې د تمامیت ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي له روسیې سره د مذاکراتو پر کولو هم ټینګار کړی. مخکې تر دې مشهورې امریکایي ورځپاڼې واشنګټن پوسټ یوې مقالې کې لیکلي چې امریکا اروپایي ټولنه په دې پوهیږي چې روسیه د اوکراین د روانې جګړې په ډګر کې نه ماتېدونکې ده او کولی شي له خپل بشري او مادي ځواک څخه په استفادې دغه جګړې کې نور هم پر مخ ولاړ شي. مقاله کې وړاندې راغلی چې امریکا اروپایي ټولنه او ځینې نور هېوادونه روانه جګړه کې د روسي حتمي بریا په کتو هڅې کوي او اوکراین قانع کړي تر څو د خبرو میز ته کښېني. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړۍ لوی علامه شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.